په ننګرهار ولایت کې عسکرو بیا په ملکي وګړو څنګه وحشت ترسره کړی ده. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. ننګرهار کې عسکرو د ملکي وګړو کورونو په توپونو ویشتلي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د اختر په مناسبت اوربند وکړ او په غبرګون کې د کابل حکومت مشر اشرف غني هم ژمنه وکړه چې ځواکونه به تعرضي بریدونه نه کوي. دولتي عسکرو ننګرهار کې د ملکي وګړو پر کورونو توپچي بریدونه کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو له قوله دولتي عسکرو تیر مازدیګر د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ په ملي سیمه کې د ملکي وګړو پر کورونو داسې توپونه مرمۍ ویشتلي دي. د یار په نوم یو کس یې وژلی او د نوموړي لمسۍ هم سخته ټپي کړې ده. وړمه ورځ هم حکومتي ځواکونه د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د ولس پر کورونو توپچي بریدونه کړي وو او له امله یې 4 ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل شوي وو او 14 نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې ده چې بېلابېل لوري اوربند سولې ته د رسېدو په برخه کې یوه غوره فرصت بولي. شنونکي پر ملکي وګړو برید د سولې هڅو د سبوتاژ کولو نښه بولي. افغانستان کې د ختیځ ولایت ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په کرونا وایروس اخته شوی ده. میاخیل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له تېرو څو ورځو ناروغي وروسته د کرونا پایله مثبته ختلې ده خو اوس یې روغتیایي وضعیت د پام وړ ده. هغه له خلکو غوښتي دي ترڅو په کوچني اختر کې د ګرځن بندیز عملي او د خلکو ترمنځ ټاکلی واټن په پام کې ونیسي. ښاغلي میاخیل یو له هغو والیانو څخه ده چې د کرونا مخنیوي لپاره په ننګرهار ولایت کې جدي او بېلابېلې ستونزمنې پرېکړې وکړې. د تازه شمیرو له مخې اوس مهال په ننګرهار کې د کرونا مثبتې پیښې 545 ته رسېدلې دي چې له کبله یې 26 کسان مړه شوي دي او 60 تنه نور بیرته روغېدلي دي. باید وویل شي چې له دې وړاندې د کندهار والي حیات الله حیات هم په کرونا اخته شوی و چې اوس یې وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.